جنرال موبین د خپل مرګ شیبې شماري. په ژړا سره وایي که ووژل شوم نو ویډیو مې کړې او خپل قاتلان مې په نښه کړي. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د یو شمېر طالبانو د خیانت او د پاکستان پر ضد مبارزه جنرال موبین ته ګران تمام شو. جنرال موبین په ټویټونو کې لیکلي په رسنیو کې تر نامعلومې مودې د خدای په امان. واقعاً چې له تاسو بیلتون به مې سخت ځوروي، خو که زما په خاموشۍ د پاکستان سره اړیکې سمې شي ښه خبره ده. سخت ځورونکي حالت کې مځمکه راته سره تبۍ ګرځېدلې، نور د مقاومت توان نه لرم، بې غیرته نه یم بلکې مجبور یم. زما له وژلو 10 دقیقې وروسته به ویډیو زما له ټویټر اکاونټ څخه نشر شي او زما د قاتلانو نومونه به زما په خپله خوله واورئ. په هیڅ چا به تور نه لګوم. د نظام دښمنان به زما تر مرګ وروسته پړه پر نظام واچوي او تاسو به بدګمانه کوي چې هر څوک ما درته وښودل همغوی مې قاتلان دي. نوره خبره نهایي شوې ده. 10 دقیقې ویډیو ته بیا غوږ شئ چې څوک زما قاتلان دي. خو په الله قسم چې مجرم نه یم، بس دغه یو جرم لرم چې خیانت نشم زغملی. سپینې وایم. د هغه یادې خبرې د خلکو بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. منصور لیکلي تېښته مه کوه جنرال صاحب، تېښته د بې غیرته سړي کار ده. مقابله وکړه چې دا جاسوسان ملت ته ښکاره شي. ملت به د ملت دښمنان هیڅکله ونه بخي. دا جاسوسان دې په دې پوه وي چې د پاکستان دښمنه پالیسي نه بدلیدونکې ده. د مبارز په نوم یو ځوان لیکلي هغه به لا څه حکومت او نظام چې خپل یو مشهور تبلیغاتي شخص هم د پنجاب څخه نشي ساتلی. دوه خبرې دي، یا خو به پنجاب په خپله جنرال موبین وژني او یا به د طالبانو منځ کې د خپلو نفوذیانو په مرسته جنرال موبین ترور کوي. فهیم افغان لیکل د پاکستان په مخالفت کې ستا وژل شهادت دی. د پاکستان او ایران په مقابل کې در سره موږ ټول ولس ولاړ یو پر وړاندې ځه. پښتون افغان لیکلي الله دې دښمن هلاک کړه، ځان په هغه خدای وسپاره چې موږ یې پیدا کړي یو. انشاءالله په تا به هیڅ نه کیږي، خو دښمن تل هغه کس په نښه کوي چې د ولس او وطن بقا او ترقي غواړي. افغان لیکلي دښمنان د نیستو نابود شه، موږ دې د دفاع لپاره شپه او ورځ چمتو یو. که مو ستا دفاع ونه کړله دا خو حتما کوو چې ځان ستا په دفاع کې قربان کړو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.